نو پدې کې یو مسله دام دا چې سړی د دعا په اول کې منځ کې او اخر کې پر رسول الله باندې درود وایي زموږ سره دعاګانې ول الله نه قبلې وجه دا چې پر رسول الله باندې موږ درود نه وایو دې درود درې مرتبه ابن قیم ذکر کړی دی یو دا چې دعا نه مخکې سړی دا وایي د حمد نرستا دیم په اول د دعا او اخر د دعا او منځ د دعا کې یا اول او اخر کې حاجت به خپل منځ کې ذکر کی دلیل پر روایت د فضل ابن عبید دی وی چې رسول الله فرمایي چې پتا شو یو کس دعا کوي نو اول د حمد الله وي په هغه باندې ثنا به ما باندې درود وي به شومه دعاګانې دا غواړي غدي وکي دا به قبليږي عبد الله فرمایي امام شکل مونږ کو نبی صلی الله علیه وسلم ابوبکر او عمر به سره و چې کله بکینه سن مو په الله باندې ثنا ویلو به رسول الله باندې درود ویلو به خپل ځان لپاره دعا وکړه نبی صلی الله علیه وسلم مال ویل چې اوس دعاګانې غواړي الله تعالی قبلي د دعا نه رسا دلیل په دې باندې چې ډیر ځینو پکې دی یو ځای پکې دا یو روایت کې راغلی دی وی هیڅ دعا نشه مگر د الله په مابین کې او پرده شته تر دې پورې چې سړی پر رسول الله باندې درود وایي وی دا پرده وشلې کې د دعا د الله په دربار کې قبول شي نو کوم سړی چې په محمد رسول الله باندې درود نه وایي دا دعا د الله په دربار کې نه قبلېږي توجه به دې راکړئ دا دعا موقوفه ده تر دې شوی د اسمانو د اسمه کې بری مابین کې رسول الله باندې درود ویلو دا به پورته خطل